سلامونه او احترامات می قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره 25 هغه مختصر نصیحتونه شریکوم چې ستاسو ژوند ته ډیره خوشحالي او نیکمرغي دربخي. د ویډیو تر اخره موږ سره ملتیا وکړئ او که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. اول، همیشه دې ورځ د سهار په مانځه او اذکارو سره شروع کړي. دویم، لمونځ تلاوت او اذکار ډیر کوه ځکه دا د سینې ته روښاني او رڼایي دربخي. دریم، همیشه لمونځ کوه ځکه هغه ستا سره قبر ته تلونکی دی. څلورم، دعا ډیره کوه هیڅکله یې مه پرېږده ځکه همدا د نجات رسی ده. پنځم، تل خوشبینه اوسه که څه هم د طوفان په غېږ کې. شپږم، ګوتې دې په تسبیحو سره ښکلې کړه یعنی تسبیحات ډیر وایه. اووم، کله چې غمونه او پریشانۍ در باندې راشي نو لا اله الا الله ډیره وایه. اتم، صدقه کوه ځکه صدقه تر ټولو ښه کار دی او تر نورو ښه صدقه ښه او نیکه خبره کول دي. نهم، اوږدې سجدې کوه ځکه اوږدې سجدې او له ویرې ډکې سجدې بهتره دي له دنګو ماڼیو څخه. لسم، تر خبرو کولو مخکې فکر کوه ځکه ځینې کلمې وژونکې وي. یولسم، د مظلومانو دعاوې خپلې کړه او له حاله ځان خبر کړه. دولسم، د مجلې او کتاب ویلو مخکې د قرآن کریم تلاوت وکړه. دیارلسم، د خپلې کورنۍ د استقامت یو لامل اوسه. څوارلسم، خپل نفس خو کولو ته وهڅوه ځکه نفس خو بدۍ ته هڅونکی دی. پنځلسم، د خپل والدینو رضا تر هر څه مخکې خپله کړه. شپاړسم، خپلې جامې فقیرانو ته ورکړه ځکه ستا زړې جامې هغوی ته نوي دي. اوولسم، هیڅکله مه غوسه کېږه ځکه د دنیا ژوند تر هغه څه چې ته فکر کوې لنډ دی. اتلسم، له تا سره همیشه د ځواکمنو ځواکمن او د غنیانو غني الله تعالی جل جلاله مل دی نو هیڅکله ویره مه کوه. نورلسم، هیڅکله د ګناه کولو لپاره د چا دروازې ته مه درېږه او د چا دروازه مه پرانیزه. شلم، لمونځ تر هغه ټولو بهتر دی چې له تا سره د ستونزو او مصیبتونو په وخت کې مرسته کوي. یویشتم، الله تعالی ته ځان نږدې کړه ځکه د ټولو مشکلاتو سبب الله تعالی څخه په لرېوالي کې دی. دویشتم، همیشه په یاد ولره چې ټولې خبرې دې ملایکې له ځان سره لیکي. درویشتم، کله دې چې له چا څخه خپل غیبت واورېدو نو هغه ته ووایه له خدایه وویرېږه. څلورویشتم، د الله تعالی جل جلاله او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مینه اختیار کړه. پنځه ویشتم، دومره استغفار وایه چې د شیطان زړه له ډېره غمه وچوي. ډیره مننه دوستانو چې ویډیو مو را سره تر پایه وکتله. په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي او ستاسو لپاره به ګټوره تمامه شوې وي نو ضروري در سره لایک کړئ او له نورو همدغسې په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.